بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا ادامه ورکوو. نن هغه ته راځو، ګوټو ته ګوټو سپیشل ته راځو. ښه، ګوټو سپیشل کې به دا وایو که نن څه داسې د ډیټا ځای انسرټ کومه. خالد شیخ باسرس صحیح شوه. دا ډیټا ده مثلا زه کمنټ انسرټ کومه. پر مثال this is the for CPU. درسته دلته کمنټ انسرټ کوم. مثال دا چې this is the 6 enter. صحیح ده. دلته که همغه کوم مثال چې دا کس ته emailing balance زر افغان دا څه شو کمنټ ما دلته اډ کړ. صحیح ده. زه دلته ولاړم، دلته دې ډیټا باندې کنټرول جی وهم. صحیح شوه. دلته الټ 6 الټ اس داسې هم کولی شي راولي دا ته. صحیح شوه. شارټکټ کې دا مطلب هم دغه شارټ کې چې دی ګوټو سپیشل. صحیح ده که نه. اول زموږ سره کمنټس خو چېرته چې کمنټس زموږ څه کوي انګلیش وکړي. خیر دی که نه. شو نه شو. داسې لږ رنګ ورکړم. شو که نه. دا چې کمنټ وي که نه مثلا موږ څه وښودل راته کېدای شي تاسو سره په یو ډیټابیس کې مطلب ډېر داسې کمنټ سره وي. مطلب څه کېږي تا سره نو بیا کولی شئ د ګوټو سپیشل نه مطلب ته استفاده وکړئ. کمنټ ورته څومره کمنټ وي دا څه کېږي دا ته شو کوي. ښایي درته بل دی موږ سره کانسټنټس دی. کانسټنټس خپله کې ثابت ده کمنټ سره معنا داسې ده. اوس که ورته ووایو چې مثلا د ثابت کانسټنټس موږ وګورو نمبر د ټکسټ د لوجیکل د ایررز دی. په دې کانسټنټس کې موږ سره نمبرز څه دي؟ نمبرز ټکسټ دی لوجیکل د ایررز دی. نمبر اول څه شی زه دلته ولاړم مثال ده که نه دې ځای کې زه ولاړم. صحیح ده. کنټرول جي الټ 6. صحیح ده. زه ته څه وایم کانسټنټس ما ته څه پیدا کړه نمبرز. څه پیدا کړه نمبرز. صحیح ده که نه. زه الټ وهم ایکول ټو الټ پلس دا جمع شو. صحیح شوه. دا جمع شو. صحیح ده که نه. اوس زه بیا ورته ما ته څه شی کوم کنټرول جي الټ اس او کانسټنټس کې ته نمبر. صحیح ده. ګوره ورته دی ولې بس دا نمبر دی ولې روانه راول د دې خطر روانه موږ ته پیدا کړ چې دا موږ سره څه شي فارموله ده. نو د فارموله اپلای کړی ده. صحیح ده که نه. دا نمبر موږ سره دی. تا سره
لازم دلته مثلا نمبر زي کنه دا مثلا نمبر څه ده دا مثلا نمبر څه ده کنه کنټرول جی الټ اس کانسټنټس نمبر ته وای چې هر ځای کې نمبر وي موږ څه کوي شو کوي خو خو فارموله چې کوم بل شي هغه تاسو کوي نه خو صحیح ده کنه بل دې سره کنټرول جی یا find go to special صحیح ده for instance the text راته وخایه څه وخایه نمبر خو شو کنه ټیکسټ راته وخایه چې دا ټیکسټ مته خو ګور کوانټیټي پرایس هر د ټول څه شي ټیکسټ مته خو درل شو کله ته مثال لیکي دا ډیټا مثال د کاپی کې یا پیسټ یا بل څه ډیټا ولیکي څه ده کنه تاسو کې کنټرول جی وها ګور سپیشل لپاره څه ده او آل پلس اس وها کنسټنټس ماته سوې ماته ټیکسټ راکړه نو دا ټیکسټ کې صحیح ده هر ځای نه تصریح کړی وي د سیز صحیح ده کنه شي دا مو سره شي ټیکسټ پوه شئ مطلب دا اړین څه پیدا کیږي بل دې سره لوجیکل ایرر وکړه وز ایرر راځي مثلا د ټرو صحیح شو فالس ټرو فالس صحیح شو یو مساوي داخل دلته دې به کار به تاسو تاسو کار کوي دا او خپل د خالي تاسو پیدا کول موږ غواړو صحیح ده equal to false صحیح ده کوم ګوره ورته کنټرول جی الټ اس او کانسټنټس لوجیکل دا لوجیکل دی صحیح ده کنه ایرر راشه لوجیکل ذکر دا لوجیکل ذکر دی زه هر ځکه لوجیکل ما سره دی هغه څه ماته پیدا دا پیدا کړو ګوره دې ته لوجیکل یا منطقي هغه یا هغه ټیکسټ هغه لیکل کنه دا څه خالي ټیکسټ لیکل فارمول نه دی ګوره ټیکسټ خالي لیکل څه لیکل ټیکسټ لیکل خو لوجیکل دی کنه ټرو او فالس دی صحیح ده منطقي لیکل دی دا چې فارمول باندې موږ څه شکل لیکل که چې فارمول ته خبر ورسېدو دا به ښه صحیح ټول ورس وایو صحیح ان شاء الله دا شی ها نو اوس پوه شئ دا خو مطلب څه شی مثلا فارموله دا لوجیکل دی خو څه شی فارموله مې ځای کړی کله چې ایکوال سره چې اسپیکسل دی هغه په دا مثلا څه شی مثلا فارموله صحیح ده کنټرول جی الټ اس نوټیفیکیشن بل له مثلا ایرر څه شی ایرر دلته ایرر اچو ګوره ها ایکوال ټو دا صحیح ده جمع نمبر سره یو ایرر دی کنه دی یو داسې ایرر دی مثال دا ایرر دی ګوره ورته کنټرول جی الټ اس او کانسټنټ تر راځم لوجیکل ایررز صرف ایررز ماته ښه ایررز ګوره ښه دا ایرر ماته خو دا ایرر نه خو دا چې فارموله ده او دا ایرر ما ټیکسټ لیکلی دی د دې ایرر یو شان دی مثال ده دا لوجیکل دی منطقي دی دا چې د موږ سره ټیکسټ ایرر دی بیا به اخر سره وخت کوي چې ایرر څنګه ختمېږي څنګه په دا یک ټیکسټ ایرر دی که مثلا لوجیکل ایرر دی یا مثال فارموله ایرر دا فارموله ایرر دی کنه موږ ورته ویلو چې مثال دا لیکل چې دی د ویلو سره ویلو ایرر دی کېږي ویلو ایرر مثال دا موږ دوه ویلو منځ کې څه جمع کوو نو خو دا تاسو ټیکسټ یو کې ټیکسټ بل څه موږ تاسو نمبر دی یو نه کېږي ایرر دی ویلو ایرر دی کنه ویلو پیدا کوي پوه شئ مطلب دا ها بل دې موږ سره بل څه شی دا خو اخلاص شو کنه کانسټنټ ته څومره کانسټنټ ټول باندې ګوره ټول به څه کړی وي ګوره خدا لیکل مې سره کړل مطلب نمبر مې ته سره کړل فارموله ته سره کړی ګوره ها دا لوجیکل ایرر سي دا لوجیکل هغه سي دا سره کړل دا نمبر دا ګور ټیکسټ دا ټیکسټ مې سره کړل دا مې سره کړل صحیح ده پوه شئ مطلب باندې بیا راځم ګو ټو سپیشل تا او فارموله ته راځم فارموله ته راځم دغه فارموله اپلای کوم مثال ده equal to concatenate صحیح ده concatenate مطلب دا دی که دوه ټکس یې سره یو ځای کوي احمد صحیح شوه کاما احمد خالد زه دا وکړم صحیح ده صحیح شو موږ سره یو فارموله هغه شو که نه شوه اوس زه راځم ښه الټ اس ته
formulas زه ماته numbers وهل هغه numbers ګوره هغه number چې کومه فارموله اپلای شوې ده ځکه چې دلته کوم چې دا کوم ته موږ ولاړ یو چې دلته د فارموله آپشن دی هغه نمبر ګو ټو سپیشل هغه ته موږ ګوزا په کوم باندې چې مثال موږ سره فارموله اپلای شوی خو نمبر وي دلته فارموله ګو دلته فارموله ده کنه خو دا څه دی ټیکست دی یا شاباسي دا څه شی دی نمبر او اوس ته چې نه اوس ته څه وایو اوس ته چې نه دا کوم چې کوم هغه فارموله ده چې موږ سره ټیکست وي وګوره go to special formulas text انتخاب دا text انتخاب دا فارموله کنه ده ها ايش هو انسايز فارمولا پوه شو باندې کنه مطلب ټیکست څه شي هغه فارموله مې پیدا کړو چې کوم فارموله مې مثلا ټیکست څه شي و فارموله مې اپلای کړو عايشه بس خپل څه شي مثلا ده فارمولاز کې مثلا لوجیکل دي لوجیکل ته ګوره خا وخت چې پاغه مثلا کانستنټ ثابت و ټیکست مو ثابت دي کنه ثابت دي اوس لوجیکل ته لوجیکل اوکې دا ټیکست لوجیکل مو ته دي کنه دې مو ته شروع کړو ځکه چې مثلا فارموله غوښنه کړای و صحیح ده سم پوهیږي کنه ان شاء الله مشکلونه اسانه دي مانه ګوره خا وختي ایررز دي موږ سره ګوره ایررز بدا کا چې ته ایررز د ایررز بدا کنه نه ځکه چې ایررز موږ سره ویلیو ایررز دي څه ایرر دي ویلیو ایررز دي هدا چې ویلیو ایرر موږ ته بدا کوي موږ په خاطر ګوت سپیشل دي صحیح ده بل دې موږ سره کنټرول جی الټ اس او بلانکس خبر څه کوي مثال دلته ډیټا لیکل صحیح شو صحیح شو دلته مثال سپیس ده صحیح شو او سپیس صحیح کنټرول جی سپیشل بلانکس دا ټول موږ بلانکس پیدا کړل ټول بلانکس دي سبجیکټ به واخلو کنټرول جی سپیشل بلانکس او شو کنه شو فارمولا کې مشته خام equal to blanks هغه count blanks دا اوس count blank دا وره count blank څو blank سره دي کنه مثال دا count دا خیر ټول وایي دا خیر سره دریم څه blanks صحیح ده کنه نو په دغه کله ده صحیح ده بل د موږ سره current region څه شي دا اوس به د په کوم څه شو کنټرول ا clear all صحیح شو clear all دلته چوبه دوا ضرب دوا صحیح شو کنټرول شیفت انټر دا دومره هغه دا کنه سکشن اخلو صحیح شو دوا ضرب دوا یا ضرب دوا کنټرول شیفت
صحیح شو دلته ودرېږه کنجي یا مې دلته زګوز دلته څه لیکمه مثالې ولیکم دلته مثالې ولیکم صحیح ده دلته مثالې ولیکم دلته مثالې ولیکم صحیح شوه اوس خبره د کنټرول د هغه سره ده رژیم سره کرنه رژیم اره ده سوري او کرنٹ رژن مطلب دا دی چې یعنی کومه چې تا لیکل کړي مثال وخت چې موږ کومه هغه کړې وه زه ولاړ یم صحیح ده په کومه هغه کې چې ته ولاړ یې یا کوم چې تا لیکل کړي دي که نه نو دا څه شی تا سره دي کرنٹ رژن په نوم یادېږي یا مثال داسې زه دا لیټر کاپي کوم صحیح شو دا ډیټا څه کومه کاپي کوم کنټرول سی صحیح شو کنټرول ایکس دلته مې صحیح ده اوس کنټرول جی سپیشل کرنٹ رژن هغه رژن ته بوتلم چې کوم کې مثال د مونږه لیکل کړي څه شی کړي مثال کاپي پیسټ کړي لیکل مونږ کړي صحیح ده اوس دلته هم لیکل کوم څه کومه یو نمبر اچوم صحیح ده تاسو وګورئ کنټرول جی سپیشل دا سلیکټ کړم کرنٹ اره ده مطلب کوم کې چې لیکل شوی هغه د خیر ښه رژن هغه زون د چې کوم کې دا لیکل کړي وي ساکم کې لیکل وي هغه د خیر کېږي صحیح شو ټیکس یا هر څه شي باید کېږي دا مشکل نشته اوس هغه ذکر حلو هم زود مثال دا دوا ضرب دوا Control D خطا right fill یو کېږي مثال دا اوس دلته هفته یو کس کار کوي یو هفته مثال 80 روپۍ اخلي څه اخلي 80 روپۍ مثال د میاشتې د ورځې 10 روپۍ دي که نه د کال 360 ورځې صحیح ده اوس زه سلیکشن اخلم دې پورې صحیح شوه زما ډیټا what if analyze to data table یو ډیټا صحیح شوه دا به انتخاب کړي رو انپوټ او یو دا انتخاب کړي صحیح شوه اوس مثال د یو کس
سل ورځې مثال د هفتې چې د 1000 روپۍ کېږي، مثال یو ورځ 100 روپۍ کار کړی، د هفتې 1000 روپۍ شوې، څه شو د میاشتې 3000 شوې، او د کال څه شوې 14000 روپۍ شوې. یو کس مثال د ورځې چې د 500 روپۍ کار کړی، 100 روپۍ 500 روپۍ کار کړی، بل کس چې مثال د ورځې 70 روپۍ کار کړی، بل کس مثال د ورځې 200 روپۍ کار کړی، صحیح شوه. یو کس مثال د ورځې 300 روپۍ کار کړی، صحیح ده. یو کس د ورځې 300 روپۍ کار کړی دی، صحیح شو که نه. د هفتې چې دی مثال د 28,000 روپۍ راځي، میاشتې چې دی یعنې یوه هفته دومره راځي، د میاشتې باید 100 روپۍ راځي. همداسې حساب دی، صحیح ده که نه. 10 ورځې او د کال دومره پیسې مثال راځي، صحیح ده. یو کوشل دی که نه 2000 روپۍ ته 20,000 ښه. بل مثال راځي هغه چې دی 100 روپۍ کار کړی، صحیح شوه. هفتې چې 1400 راځي، میاشتې چې 600 روپۍ راځي. تقسیم یې که پیسه تقسیم شي سړی که نه همداسې راځي که نه. مثال یوه هفته کې 1000 روپۍ، هفتې په مثال په ورځ باندې 9 روپۍ کړې، 9 ضرب د 100 څو کېږي 2000 کېږي که نه. داسې هغه کړی دی 9 ضرب د 100، 9 ضرب د 50 93,000 کېږي. مثال 10 ضرب د 80 څو کېږي 18 کېږي، یعنې 18,000 روپۍ ته خبر رسېږي مثال. نو دلته مثال د څه شی بس راځي، مثال د هغه 100 روپۍ کار کړی، بل راځي مثال د هغه 90 روپۍ کار کړی دی، صحیح شو. بل راځي مثال هغه 100 روپۍ کار کړی دی، صحیح شو که نه. دا څه شی دي دا تا ته د ډیټا کړه ده. اوس ته ورشه کنټرول جي، کنټرول جي، کنټرول جي دوام چې کنټرول جي الټ اس کرنٹ ارای. ګوره دلته ودرېږي ټیبل کې کرنٹ ارای. دا کرنٹ ارای ده. کرنٹ ارای مطلب دا په کوم ځای کې چې مونږه په کوم ایریا کې مونږه څه کړی وي، مونږه فارمولا یا مطلب ډیټا ویلیډیشن کړی وي، چې مثال یا فارمولا فنکشن کې ډرا کړی وي، صحیح ده که نه. هغه مونږ ته څه ښایي د ښایي په همغه ایریا کې دلته فارمولا اپلای شوې وه که نه، سلیکشن مونږ کړی که نه کړی، همغلته مونږ ته څه شی کړی اپلای کړله. اوس مثال دی نه کېږي کین ناټ چینج پارټ آف د ډیټا ټیبل، دا نه شي چینج کولی ځکه چې دلته چینج دلته راوستی شي. دلته آفرین اوس پوه شو. اوس یو کس راځي که نه، هغه وایي چې ما ځان راسي که نه، ځان پهلې پیسې ورسوي. ما وایي یو ورځ 300 روپۍ کار کړی، هفته مثال ده څو ورځې مثال 10 روپۍ مثال څه ده که نه، مثال 980 روپۍ، صحیح شوه. میاشتې مثال 100 روپۍ راځي، 300 روپۍ راځي که نه. د کال مثال دغه شان 100 روپۍ راځي، صحیح ده. دا مثال دا خبره. اوس ته راځې دلته ټیبل کې ته ولاړې، همدا شانتې نور هم مثال دا ډیټا مثال مختلف ډیټا وایي که نه، خیر دی یعنې څه وکړي، صحیح شوه. لږه مختلفه شي. یو کس ځان په ډیټا کې ورسوله، صحیح ده. ته په دې ټیبل کې ولاړې، تا دلته به فارمولا کړې ده اس کرنٹ ارای ورته دی ولې سلیکټ کړه آفرین، ځکه ځان هم ډیټا کې ورسوله. اوس څه کولی شي مثال دا شی بس ته وایو واټ اف انالایسیس کانسټرکټ دا شی بس ته وایو ګروپ دا شی وایو، خو دلته مې ځکه ته ویل چې دا اوس هلته دې خبره ده ارای راغله که نه. اوس ارای که دغه شان چې د فارمولا په یو هغه کې استعمال شوي وي، په یو ایریا باندې، په مشخص ریجن باندې، هغه باندې نو عقل ته څه شی کوي سلیکټ کوي، صحیح ده. او د ځکه سره مې د خپله یو کس خپله مینولي ځان اچولی وه پکې، موږ د خبرونه اچولې وه، صحیح ده که نه. بس اوس پوه شي ما هدف پوهېول دي ستا. بل دی موږ سره ابجکټ دی. څه شی دی ابجکټ دی؟ ته راسه انزرټ ته انزرټ کې مثال دی. اوس بعضې موضوعګان ټولې مطلب مخکې موضوعګان سره راغلي، ځکه چې سب دلته انزرټ کا څه شوه او دلته راشي دا رنګ مطلب مثال د بل انزرټ راشي، دلته مثال د بل ابجکټ واچوه، صحیح شوه. دلته راغلی مثال د یو بل انزرټ هغه دی اچوه مثال ده، صحیح ده. کنټرول جي ته راشه، سپیشل ورته ووایه یا مثال
go to find ترسه go to special کې څه شي object تراشه object چې دا object واسه کې مده select کړو delete بس دې کوم وخت لاړ شم هغه درسون تکرار درس ممکن واسه